څنګه راغلې؟ مېرې ورور دواړه کسان ویره دواړه مې نجونې ویرې دوه دانې نجونې ویړې ډوډۍ دې خوړلې ده مکې؟ ښه مېړه دې څه کار کوي؟ هغه د میز بوره کوله هغه اوس مور چې په داستان کې هغه دا پر ټاکم نجور و اوس چې په لاندې ولې ورک په ټاکم نجور و ښه کوچنیان دې څو دانې دي مکې؟ شنان دوه دانې دوه دانې دي؟ دا دوه دانې شولې نور څه شوه؟ انور ورور ویل ورور درته ویوړه؟ اوس دغه نجونې پاتې دي ښه درې خوند درې هلکان دي؟ ته خوابدې یې مکې؟ خود پټې په زه ټاکم خوابدې یم چې زه که ما کالي کړي په ټاکم که ما انجا کالي کړي چې ولکه په ټاکم ما دا جاجي قرآن وی ما دي که به زه سمره شوله ما دا جاجي قرآن وی که زما واده شو که زه مړه شولم ښه له خوا مې در بده شوه مکې هغه چې پر ما به راغم پر ما تا خو زه اوس په غاړه ووغم لکه پر تا اوس پر ما په غاړه وونه شي ښه وزلې زموږ کره شپه کوې وه؟ دوغن شپې رسول که ته باید ما ته وګوره څنګه څونې شپې کوې؟ دوې شپې کوې؟ ښه اوس به زه په غاړه کړم اوس به زه په غاړه کړم دی زه به اوس خپله مور دې کړه چې په مکتب کې به ولاړ شم د سبا مکتب کې اوس خپله مور دې کړه ولاړ شم اوس خپله مور دې کړه ولاړ شم اوس خپله مور د زوی نوم دې څه شی دی مکې؟ دغه بشیر احمد بشیر احمد دی؟ د مېړه نوم دې څه شو؟ هغه نوم هغه و هغه و؟ هغه مړ شو له وختي نه څنګه مړ شو مکې؟ ورور وړی و ورور وړی و؟ په طالبانو کې و په طالبانو کې و؟ الله سوارت افغاري ولې؟ دا کوم اوس په زه دلته سپور ته اوس په غاړه کړم ما دا کوم غاړه وخلې ښه بیخي مې زړه در باندې وسوه مکې نو ته به څه سیې باره؟ چې بله زه سترګو راکړې یم ښه بله اوس ته راغلې یې دلته؟ ښه بلخ به نه ځې د دې کوره؟ ډوډۍ پخولی سې؟ ښه نیکه لرې مکې؟ ماما هېڅوک نه لرې بل؟